ساره یې څونه وخت کېږي چې راغلی صحیح شو اوس فلانه دی ښه راځو شاباس نن موږ سره چې سټارټ کېږي کوم کیوریان یې ډیټابیس ټو دی وان دی کم دی ښه سمپل کیوري ټیبل کلاس په څه شي لیکلي دي پکښې یو ځل خو دا فونټ سایز یې ډېر غټ دی نه دا فونټ سایز یې څو ورته کم کړو ډېر وښي اوس راځو شاباس بیا چې ریسټارټ کړو کوچنی کېږو نن موږ سره چې سټارټ کېږي کیوري ته راسو په کیوري ویزټ کې نن موږ سره چې د کراسټیپ مو ویلی وه نه کراسټیپ مو ویلی کراسټیپ کیوري مو ویلی وه خیر خو بیا بیا درته وایم ښه کراسټیپ کیوري څه لپاره استعمالیږي مطلب راځو کراسټیپ کیوري ته لکه څنګه چې تېر وخت کې مو ویلي وه چې مطلب سبمیشن ایستل یا بیل بیل ریکارډ در چاره ته راکول صحیح ده راځو دې ځای کې ورته وایي چې یاره ډیټابیس په نامه یو دا راکړو صحیح ده دا نیکسټ اوس په دې کې چې کوو امپلای نیم راوړو دې ځای کې صحیح ده او بیا نیکسټ جاب راوړه نیکسټ سیلري ته شي وکړه سبمیشن د سیلري راکړه نیکسټ and then کیوري ته ولاړ شو ویو کیوري څه که کیوري ډیزاین ته ولاړ شو نو ستاسو زده دی نه اوس کیوري ته ولاړ شه نیکسټ ګوره وایي په دې کې یو خاص دی یو منټ امپلای نیم احمد دی سیلري یې ټوټل دومره ده صحیح ده چې احمد وظیفه څه شته ټیچر دی او بل څه دی اکرم څو د سیلري یې 14,000 هغه هم څه دی جاب ټیچر دی بل یو کس دی چې کریم نومیږي څه نومیږي ټوټل سیلري یې وایي څو ده 4,000 او د ده وظیفه څه ده انجینر دی خالد څه دی منیجر دی څو سیلري ده او دا موږ ویلي وو چې کله موږ راسو دلته ویو ته دلته راسو کیوري ډیزاین ته په کیوري ډیزاین کې موږ دا خبره کړې چې دا کالم ته کنورټ کړه دا چیز ته کنورټ کړه را ته کنورټ کړه صحیح ده مطلب اوس ګوري نومان په دې ځای کې راغله جاب انجینر ټوټل سیلري دونه احمد څو سیلري لري ګوري د احمد خانه بدله ګوري سیلري لري بل منیجر څوک دی منیجر خالد دی ګوره څو دی 14,000 سیلري لري داسې واسې دي ګوره انشاءالله مشکل خو به نه وي پکښې او دا موږ تاسو ویلې اوس مې یاد کړه موږ تاسو ډیزاین د لارې ویلې وو کراسټیپ که نه مو ویلې نه مو ده ویلې راځو اوس د ډیزاین د لارې ډیزاین کیوري کې ډیټابیس ایډ کوو او ډیټابیس ایډ کولو نه بعد بیا راځو ټیبل ایډ کوو اوس دا د څه شي اخو کراسټیپ اخو کراسټیپ کیوري چې څنګه واخلو دې ځای کې اوس راځو رن کوو یو ځل به ریکارډ چیز کوي شاباس کراسټیپ دا به پرا کې واخلي او دا جاب دی دا به کالم واخلي سیلري به چیز کی ویلیو به کوي ویلیو ګروپ چیز به کوي یو فنکشن به اپلای کوي مطلب سبمیشنز اون کاؤنٹ چې کدا راته وي حساب دا چیز کې دی نه رن احمد ټیچران احمد څو بنامي د احمد بنامي څو نفر دي 2 نفر دي او کریم اکرم څو دی مطلب ټیچر دی 1 نفر دی او کریم 1 نفر دی خالد په نامه 2 نفر دي ور د احمد او خالد په نامه 2 نفر دي موږ براسو دا ډیټابیس ویني دا سټوډنټ ډیټابیس دا بخلاص کو چې واقعا احمد 2 نفر دي ګور احمد 1 احمد 2 خالد 2 نفر د خالد سر مخلاص باندې که بیا راسو واپس کیوري ډیزاین ته راسو صحیح ده
کیوري ډیزاین کې دلته ورته وایي چې نه د دې چې راته وباسه سمیشن راته وباسه دلته رنګه سمیشن هر څه چې ایستل غواړي مطلب دې ځای څه موږ کولی شو چې هغه چیز کوو وباسو دا خو یعنې استاد هغه د ټیچرانو مجموعه راوستله او ټیچران اوس کاونټ هم اپلای کوم دې ځای کې راځم بل فیلډ اضافه کوم ګروپ بای چې شي که ګروپ بای که ګورئ موږ کولی شو چې منی ټایم چې واخلو مطلب کالم هیډینګ واخلو یا را هیډینګ واخلو صحیح ده سر مو خلاصېږي اوس راځو دې ځای کې چې کوو شابس دې ځای کې راځو ورته وایي چې یاره ګروپ بای دا چې کا مطلب کاونټ کا څه کاونټ کې په چې باندې کا فرا هیډینګ باندې کا صحیح ده دا کالم هیډینګ دی دا د برابر دا به را هیډینګ دا رنګ مطلب انجینر کاونټ څو نفر دی وایي 2 نفر دي 2 انجینران دي 2 منیجران دي 3 ټیچران دي صحیح ده په دې کې په ټیچر په ګروپ کې چې 3 ټیچران دي هغه څوک د احمد په نوم صحیح ده ټیچران وګورئ څو نفر دي په ډیټابیس کې وګورئ دلته راسي دا ډیټابیس کلاس کې ټیچران 1 2 3 ټیچران منیجر 1 څو دي 2 منیجران سر مو خلاص باندې اکرم څه شي 3 نفر ټیچران دي چې هغه کې اکرم هم موجود دي صحیح ده ټیچر سیلری څو ده اوکې را پسې باید ته نیم راسي چې مطلب نومان راسي دې لپاره به شي کو په نیم کې دا به په را هیډینګ کې واخو او دا به شي شو کالم هیډینګ واخو سر مخلصي باندې و دا شي کو رن کو مطلب احمد بن احمد 2 نفر دي چې هغه ټیچران دي صحیح ده ټیچران دی وظیفه ټیچر په نام 2 نفر احمد دي چې هغه ټیچر دی 2 مطلب ټیچران دي نه سیلری څو ده ټیچران البته خو 3 نفر دي لیکن احمد په نامه کې 2 ټیچران دي راسي دلته وګورئ احمد ټیچر احمد ګورئ ټیچر اوکې سیلری څو ده سیلری 20000 ده دلته راسي څو 2000 نو سیلری 20000 په خاطر دي سر مخلاص باندې دا ډیر آسان دی یاره د سخت شي نه دی بل اکرم مطلب 1 نفر دی ټیچر دی دیم هغه چې د سیلری 14000 صحیح ده بل کریم دی 1 نفر دی سیلری څو دی دا به منیجر دی انجینر دی چې دی سیلری 4000 ده خالد څو نفر دی 2 نفر دی مطلب منیجران دی 2 نفر د خالد په نامه 14000 دی صحیح ده او بل واسی په نام باندې 1 نفر دی چې سیلری 4300 any question بل سیلری مطلب د دراز سیلری څه واخه سیلری واخه ګروپ بای څه شو واخه مطلب بدی کې زور ته چې ماته ماکسیمم ریکارډ راته وشه مطلب سیلری چې چا زیات دی په کم هیډینګ کې واخه را هیډینګ کې واخه یا رو هیډینګ کې رن کا وګراله بولا ماکسیمم سیلری وای چا داول 2000 والا وای 2000 والا 4000 والا اکثر د سیلری څو ده بیا راځم ورته چې منیمم ورته واخه دې ځای کې راځه مطلب څو فنکشن اپلای کولای شي سیلری بیا ګروپ بای چې منیمم سیلری د منیمم ورته واخه بیا کم هیډینګ هغه واخه پرو هیډینګ کې راته راکدار منیمم دا صحیح ده دا منیمم سیلری مطلب منیمم سیلری واړي ماکسیمم سیلری واړي ټول تاسو مشکل خو نه بخښه ها خو سلاس کرسټي باندې کرایټیریا کوم تک ستاره خاص نومان مطلب درته سرچ نومان درته وشه او موږ کرایټیریا کې دا کار کړو بل پر سره چې په کیوري ویزټ کې شروع کیږي شابس بل چې شری بل مر سره کیوري هغه کې دی فایند اینڈ ډوپلیکیټ کیوري ویزټ فایند ډوپلیکیټ کیوري ویزټ څه بار استعمالېږي مطلب زرا سمجل ورته وایم چې یار ماته ډوپلیکیټ وشه لازم پام دا وي دا راځور ته وایي چې فایند ډوپلیکیټ یعنی چې دوه نومان راغلي هغه تاسو دا ډوپلیکیټ دی نیکسټ 25 کې ډیټابیس کې نیکسټ بیا ورته وایي چې ډوپلیکیټ ورې ډوپلیکیټ 25 کې پیدا کی مطلب فایند نیکسټ next batch is waka دغه بعد next and then finish احمد خالد چې دوی ډوپلیکیټ دي چې دوه نفر راغلي دي نو ډوپلیکیټ
نور یونیک ریکارډ یونیک په دا په ایکسل کې هم ستا یونیک ډوپلیکیټ یاد نه دي ستا یاد دي کنډیشنل فارمټ په کوم ځای کې وه کنډیشنل فارمټ سر مو خلاص و find duplicate query wizard باندې مثال خلاص و نه بل لفظ شابه بل دې مر سره find unmatched query wizard چې unmatched ماته وشه مطلب دا دی چې ګوره زرا اعظم دلته کې یو بل ډیټابیس واخم کم ډیټابیس 3 نو سات 3 نه بلکې 1 دا خلاص کړي څنګه ریکارډ دی دې کې وګوره څنګه ریکارډ ښه زرا اعظم ورته وایم چې ما سره یو نیو ټیبل دی او بل ټیبل اپ کافي ګوره اوس راځم زه دا ټیبل خلاصوم په دې کې راځم ورته وایم چې یاره یو څو نومان چې دي یاره دا چې کوم په دې کې خالد دی نه احمد دی نسیم دی جان دی علي دی آصف خان دی او محمد څوک دی محمد داود اوس زه راځم دا بل ټیبل کې ګورم په دې کې ګورې خالد ستا احمد ستا درې نومان ستا چې هغه څوک دی خالد دی احمد دی وسیم دا یو دوه درې څلور نومان چې دي د دې سره مطلب میچ نه دي نه مطلب هغه ټیبل کې نه اوس موږ راځو query wizard find and match query wizard next په دې کې کوم ټیبل اول اصلي ټیبل ورته اخلي next ځکه اول خو کاپي ده بیا به کاپي ورته واخلي چې سره میچ کې زه ورته هم په نیم کې دا به چیک ګورئ چې دواړه میچنګ سره next او ټول ریکارډ به دې خواته راوړئ next and then finish ما ته وایي جان علي خالد آصف درې نفره چې دي مطلب دا دی چې په دې ټیبل کې کوم ریکارډ چې وو په دې ټیبل کې دلته درې نومان نورې سره مساوي دي لکه احمد خالد و احمد و وسیم و نه څوک نسیم و قسیم څه بلا اوکې هغه چې دي دواړه سره میچ دي خو لیکن دا چې دي دا بیا په هغه یوه ټیبل معنا دا دی چې دا په یوه ټیبل کې سته په بل کې نه یونیک ریکارډ دا کوم ریکارډ دی یونیک ریکارډ سر منوس پلاس سمجھ کوئی دلا بس ته دا غزا دا کې برین ها دا ویډیو